چې ستا غزل یې په وږمو وږمو اوبه اوبه دی، چې ستا غزل یې په وږمو وږمو اوبه اوبه دی، دا یو نرګس خو دی په غوږ کې هم ټومبلی ښه دی. چې ستا غزل یې په وږمو وږمو اوبه اوبه دی، دا یو نرګس خو دی په غوږ کې هم ټومبلی ښه دی. راتلونکي اوړي ترېنه غرونه غرونه واورې غوښتي، راتلونکي اوړي ترېنه غرونه غرونه واورې غوښتي، د ژمي حال به معلومیږي چې ځواب یې څه دی. او لږ د ځمکې پر اوږه کینې نغمې دې وایي، لږ دې د ځمکې پر اوږه کینې نغمې دې وایي، پاس په اسمان کې غزل خوان د مینې ورک مارغه دی. او ګل شو کوه کاروانه څنګه به یې بل ونیسي، ګل شو کوه کاروانه څنګه به یې بل ونیسي، کړه یې ډالۍ ورته جانان خو تر ګلونو ښه دی، کړه یې ډالۍ ورته جانان خو تر ګلونو ښه دی. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ادبزار خپرونې ته ښه راغلاست. له نیکه مرغه نن یو ځل بیا راسره په خپرونه کې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالېست مېلمه دی همایون هېواد راسره په خپرونه کې دی. هېواد صاحب ستړی مه شئ، خیر راغلی. مننه، خوشحاله اوسئ. څراغ صاحب تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کوربه هېواد صاحب له دغه ځایه به شروع کړو چې ادب ته مو له هغه پیل نه وغږېږئ چې څنګه راغلی او ادب ته مو له کوم وخت نه کار شروع کړ، څومره وخت کېږي چې په دغه برخه کې کار کوئ؟ مهرباني. ښه، هر څوک چې یوې خواته ځي، یعنې موږ په تقدیر هم باور لرو، خو په ژوند کې داسې پېښې هم کېږي چې سړي ته یو بل مسیر ورټاکي. زما خپله له ادبیات سره چې رښتیا ورته اولۍ څه علاقه نه وه، په هغه ښوونځي کې چې هم تر ټولو سخت کار همدغه و راته چې استاد وایي چې شعر په نثر واړوئ، یا خو یعنې دا ټول کوم د ژبې اړوند کتابونه چې وو د هغو سره مې ډېره نه لګېده، ریاضي مې ډېره خوښېده. بیا یو وخت داسې شو چې موږ به دا صنف مو تر شپږم ټولګي وو، بیا موږ نورو ښوونځیو ته لاړو، نو بیا به مو دا صنفیانو ته لیکونه لیکل، په هغو وختو کې به ځینې شیان به مو لیکل، ټپې یا شعرونه. نو هغه چې ورو ورو بیا د شاعرۍ سره مې علاقه پیدا شوه. نو هغه وخت چې څومره زما زده و یا مو له نورو اورېدلي هغه خو مو ولیکل، بیا هغه وخت خلاص شو، ملازه خپله یې ولیکه. نو بیا هغه اول وختو کې مې یو څه شعرونه ولیکل، هغه خو شعرونه هم نه دي. وروسته ډېره موده بیا پکې داسې راغله چې ما شعرونه نه لیکل، صرف مطالعه مې کوله، غونډو ته تلمه. همدا و چې د ادبیاتو سره مو یو ډول تعلق ساتلی و، لیکل او شعر به مو کله نه کله لیکه. کوربه قدرمن لیدونکو، زما او د هېواد صاحب معرفت هم له افغان ادبي بهیره شوی دی او د څراغ تخلص هم راته هېواد صاحب غوره کړی. هېواد صاحب رابه شو افغان ادبي بهیر ته. افغان ادبي بهیر تاسې یو له هغو ځوانانو چې په دغه بهیر کې تر یو فعاله ځوان وی او ډېر وخت مو د افغان ادبي بهیر په اکثریتو غونډو کې مو ګډون کوه. اوس دا راته وایي چې افغان ادبي بهیر زموږ پر ځوانو لیکوالانو یا په ټوله کې د ادب پر مینوالو باندې څومره ښه اغېز کړی دی؟ بهیر خو چې له هغه اوله راپیل شوی تر اوسه یعنې په پښتو ادب کې خپل تاثیر شته دی. ډېر داسې کسان دي چې هغوی ښوونځي ته لاړل نه یا پوهنتون ته لاړل نه، ادبیات یې هلته ونه لوستله، همدغه بهیر و چې دوی ته یوه لار ور وښودله. یعنې هلته بحثونه وشو، کره کتنې وې، لیکچرونه وو. دا ټول سبب شول چې ډېر ځوانان لکه ما غوندې چې هغوی مثال ادبیات نه دي لوستي، ژورنالیزم نه دی لوستی، دوی اوس په هغو برخو کې کار کوي، خلک یې وروزله او په دې ډول یې وروزه چې هلته ډېر مثال کار داسې نه و لکه ځینې کسان چې اوس د ادبیاتو له پوهنځي یا د ژورنالیزم له پوهنځي شکایت کوي چې دوی ډېر هغه څه نشي زده کولی چې ضرور دي د اوس زمانې لپاره پخواني شیان دي، بلکې دلته تر ډېره نوي شیان وو او د تاثیر طبعا لکه بهار یې وشته ده. یعنې زه خپله ځان یو ډول احسانمند بولم د بهیر چې هماغه ملګري وو، هماغه ځای وو چې موږ ته یوه لاره راوښودله، اوس په هغه لار روان یو. هېواد صاحب مخکې مې د بهیر نه یادونه وکړه، خو اوس به راشو فرهنګي وضعیت ته. تاسې په هېواد کې په اکثریتو لویو مشاعرو کې ویاندې کوله، په دغو
غونډو کې به مو ګډون کوو. اوس فرهنګي وضعیت، فرهنګي غونډې، دا پروګرامونه دا څنګه روان دي ستاسو په نظر؟ طبعا هر څه د حالاتو یعنی د حالات تاثیر پوي په هر څه باندې، په فرهنګي وضعیت هم، په د ادبي فعالیتونو هم د حالاتو سیوری غوړېدلی. یعنی موږ وینو چې هغه جوش نشته چې پخوا به و. مثال مشاعرې به وي، غونډې به وي، یو کابل کې به هره ورځ په اونۍ کې څو غونډې کېدلې، مختلفې غونډې به وي. خو اوس متاسفانه حالات دغسې شوي دي چې ټول سوچ کوي که موږ راټولېږو کیدای شي څه مسله جوړه شي، څه مشکل جوړ شي، یا ولایاتو ته نه ځي لارې، نام نه دي، نور مسایل دي. نو فرهنګي وضعیت فکر کوم صحیح ده چې اوس یو ډول زمانه ډیجیټل شوې ده. خلک مثال د دې په ځای چې ډېر غونډو ته لاړ شي، هلته شعر ووایي یا خپله کیسه کره کتنې ته وړاندې کړي، خو یې پاڼې شته دي یا ټولنیز شبکې دي، هلته یې خپروي، شعرونه یې هلته خپروي. مثال په زرهاو خلک له دوی سره دي، هلته یې خلک لولي. کیدای شي دوی د دې ضرورت محسوس نه کړي، خو بیا هم د دې غونډو خپل اهمیت شته دی، د هغو فرهنګي کارونو خپل اهمیت شته دی چې باید وشي. لیکن زه فکر کوم متاسفانه د حالات داسې راغلي دي چې موږ دې په ځای چې دغه د څو کاله مخکې چې کوم وضعیت و، د غونډې به کېدې یا مثال ټولنې وې، مشاعرې به وې، نورې فرهنګي ناستې به وې، هغه اوس پیکه شوي دي. هېواد صاحب، د افغان ادبي بهیر ناستې هم درېدلې دي، علت یې څه دی؟ د بهیر خو یو خو چې هلته غونډې کېدلې په هغه ځای کې، هغه کتاب ښار و، په هغه ځای کې غونډې کېدې، بیا حکومت هغه ځای بند کړ، کتاب ښار هم وتړل شو. نو په هغه خاطر باندې بیا د بهیر ځای تر یو څه وخته پورې نه و. له هغه راوروسته کرونا راغله. موږ چې کله نیت وکړو چې بیا را شروع کړو، کرونا راغله او هر څه بیا سره شو. اوس هم نیت کړی، ځای مو ورته لټولی دی، یعنې ښه ځای مو پیدا کړی دی او په دې تکل کې یو چې بیرته یې پیل کړو. ځکه یعنې بهیر هر وخت داسې خلکو ته ضرورت لري چې ویې پالي. یعنې دا داسې نه ده چې مثال په شخصي ډول یا په رسمي ډول د یو کس دی یا تا ته څه ګټه رسي په شخصي ډول، که نه، بلکې دا ده چې مونږ ته خیر را رسېدلی دی، نو دغه خیر باید جاري وي. همداسې نور ځوانان هم راسي. زه ډېر وخت د بهیر غونډې زه اکثره ملګرو ته وایم، ځینې وخت کیدای شي غونډې ډېرې ښې وي، ډېرې عالي وي، ځینې وخت به ښې نه وي، ځینې وخت به هغه تمه چې موږ ترې لرو هغسې به نه وي. خو دا هغه خپل مسیر د بهیر ده، کله ښه کله خو روان وي یو څه. او دې کې مثال د خبرې که یوه غونډه زما لپاره په زړه پورې نه وي یا زما لپاره پکې نه وي څه نه وي، خو هغه ځوان چې په لومړي ځل راځي ورته، هغه ته ډېر نوي څه شته دي. نو موږ باید د هغو کسانو لپاره هم راشو او دا بهیر مخکې یوسو چې هغوی نوي دي، غواړي یو نوي څه زده کړي، یا حداقل په بهیر کې وي، راشي غونډو کې کښېني. بل زه فکر کوم د مشرانو هم په دې برخه کې یو څه مسؤلیت ډېر دی. موږ صحیح ده، زه دا تمه نه کوم چې را دې شي ټول د خپل ژوند خپل کارونه پرېږدي، دا دې وکړي او داسې غونډې د فرهنګي وضعیت او د فرهنګي مسایل د مخته یوسي. خو لږ څه بېغوري کېږي. نو زه وایم چې دغه بېغوري هم که ونه شي، دا ځوانان، دا نوی نسل چې راځي، د دوی سره کار وشي، یعنې لکه څنګه چې له موږ سره کار وشو، موږ څه زده کړله، داسې موږ بیا هم مشرانو ته، خپلو مشرانو ته ضرورت لرو. متاسفانه موږ دا هم وینو چې په غونډو کې اکثر وخت مشران هم نه وي یا ډېر نه راځي، ډېره لیوالتیا نه ښیي. هېواد صاحب، د افغان ادبي بهیر په لاسته راوړنو راته وغږېږئ چې څه لاسته راوړنې لري د ځوانانو لپاره، څومره ګټور تمام شوی بهیر؟ یو خو دا عمومي پوښتنه ده، خو که زه داسې لنډ ځواب درکړم نو لاسته راوړنه به یې همدغه زه او ته یو چې دلته ناست یو غږېږو. بلکې ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی مثال اوس لیکل کوي، هغوی په رسنیو کې کار کوي، او یعنې استاد پسرلي خپل کتاب چې د افغان ادبي بهیر ته ډالۍ کړی و، نو لیکلي و چې افغان ادبي بهیر په ادب کې نوې ساپ وکړه. یعنې یو خو هغه د هغه وخت کې چې جګړه وه، په بهیر جوړ سو، بهیر یو کار چې وکړو چې هغه
ادبیات یې د شعار نه یعنې هغه وخت چې سیاستوالو یا وسلوالو ډلو استفاده ترې کول دا یې خپلې لارې ته را برابر کړه چې نه ادبیات هغه څه نه دي چې تاسو مثال خلکو ته پیغورونه ورکوئ، خلکو ته مثال ښکنځلې پکې کوئ یا خلکو ته هغه خپل سیاسي مقاصد پکې بیانوئ، یو ډول ادب سو استفاده کوئ. نو اوس اول کار خو یې دغه و چې ویې که وروسته قدم کې ډېر ځوانان وروزل، ډېر خلک یې وروزل، او بل دا ده چې فکر یې ورکړه خلکو ته دا چې مثال مونږ هلته راتلو کیدای شي مخکې له هغه چې زه بهیر ته راشم په ما به د یو چا نیوکه ډېره بده لګېدله، خو بهیر کې مونږ دا زده کړه چې باید زغم ولرو، حوصله وکړو، که نقد کېږي هغه نقد وګورو چې څومره منطقي دی او څومره مثال د دې گنجایش شته ده پکې چې هغه مونږ کولی شو که په خپل ژوند کې تغییر راولو یا بدلون راولو هغې ته پام وکړو. کورودان افغان ادبي بهیر او ورته نور فرهنګي مرکزونو فعالیتونه د پښتو ژبې د غنا لپاره څومره ښه دي؟ ډېر مهم دي. یعنې داسې نه ده دا د یو بهیر خبره نه ده، هر چا خپله حصه خپله برخه کار کړی دی. هغه که مثال د خبرې که په یوه ولسوالۍ کې هم ځوانان راپاڅېږي، یوه وړه ټولنه جوړوي یا په کلي کې که جوړوي، دا خپله یوه زمینه دې ته برابروي چې د ډیالوګ یو فرصت را پیدا شي چې ځوانان وغږېږي. یعنې په اوس زمانې کې مهمه خبره هم دا ده چې موږ خپلې خبرې وکړو، یعنې په چا په زوره تحمیل نه کړو. موږ باید په غونډو کې په ناستو کې وغږېږو، خپل نظریات ووایو، که نورې نه مني حد اقل وایو ورې احترام دې وکړي. صحیح ده، یعنې دغه لکه زموږ خو مسله همدغه ده چې ټول وایي چې دا زه څه وایم یا زه چې په کومه ډله کې یم یا زه چې په کومه لار کې یم دا په حقه دي او نور ټول ناحقه دي، ټول باید زما خبره ومني، ټول زما باید اطاعت او متابعت وکړي. دغه فرهنګي بهیرونه او ټولنې د دې ترڅنګ چې د ژبې د ودې لپاره کار کوي، دغه یعنې فکر هم خلکو ته ورکوي چې کیدای شي موږ مختلف کسان اوسو، مختلف او متفاوت فکرونه ولرو، خو کیدای شي یو ځای سره کینو، خپلې خبرې سره وکړو، خپل نظرونه سره شریک کړو او هغه هم په داسې ډول باندې چې نه نظرونه تحمیل شوي وي او نه چاته پکې ضرر رسېدلی وي. کورودان هېواد صاحب تخنیکي همکاران وایي چې یو لنډه شاندمه لرو، څنګه مو خوښه ده چې یو لنډه شاندمه واخلو بېرته سمه ده، بلکل. لیدونکو ورځو لنډه شاندمه لرو، له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړو. خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په هاله کې، خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په هاله کې، دا یې غاښ په خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله کې. او دا زما له غمه شین زړه، دا زما له غمه شین زړه، پکې خیال د یار د شونډو هسې رنګ زیب و زینت کا لکه مۍ په شنه پیاله کې، هسې رنګ زیب و زینت کا لکه مۍ په شنه پیاله کې. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ادبزار خپرونې ته مو یو ځل بیا ښه راغلاست. هېواد صاحب په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. هیله کوم، موږ بس ډېر ښه بحث روان دی. کورودان هېواد صاحب راځو دې ته چې دا چې تاسو د ادب ترڅنګ ژورنالستیکي فعالیتونه هم کوئ، اوس دا راته وایي چې پښتو ژبې ته زموږ د ځوانو لیکوالانو یا په ټوله کې د قلم خاوندانو دغه روان فعالیتونه، ادبي هڅې څنګه دي، څنګه ارزوئ؟ ښه، یو خو د عمر په لحاظ خپله هم کشر یم او زه په داسې یو ځای کې نه یم ولاړ چې زه قضاوت وکړم چې ښه روان دي که ښه نه دي روان. کار روان دی، کار کېږي. مثال موږ ډېر داسې ځوانان هم لرو چې هغوی د دوی په اصطلاح تر خپل عمر ډېر کتابونه لیکلي، ژباړلي، دا ټول د ستاینې وړ دي، یعنې باید وستایل شي. خو د کیفیت مسله یې بیا بېله ده چې هغه وکتل شي، وارزول شي چې دا کار څومره مثال هغه د اوس زمانې د ضرورتونو سره یا زموږ ټولنه چې اوس په کوم وضعیت کې ده څومره د دوی اوس په درد خوري. یعنې که څوک یوه کرښه هم لیکي دا په خپله یعنې ښه خبره ده، خو زما خپله چې څه فکر کومه زه وایم که څوک لیکل کوي دا وضعیت دې وګوري، یعنې چې که زموږ لیکوالي باعث نشي چې د یو چا فکر ور بدل کړو، په ټولنه کې مثبت تغییر راولو، نو بیا زه فکر کوم دغه لیکلو
تاثیر به خصوصا د نثر د لیکلو اوس مسله دا هم ده چې د کتابونو د چاپ برخه کې چې خلک بازار ته ډېر ګوري، یعنې کتابونه راژباړل کېږي یا لیکل کېږي چې نوم یې جالب وي، یا مثال د خبرې څه د بازار مسایل کیسې پکې وي. دا کار تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خپله یعنې زه یې نه ردوم، یعنې د دغو کتابونو هم ضرورت شته دی چې مونږ باید یعنې که څوک علاقه لري چې دغسې مسایل ولولي نو د هغو ضرورت هم شته دی چې هغه، خو زه وایم چې مونږ په ډېر بد وضعیت کې یو. یعنې تاسو وګورئ چې خلک حتی په دې کابل کې که نه مثال څه وضعیت دی، یا مثال په ولایتو کې څه وضعیت دی، او دا یعنې خلک ټول چې کوم دغه ناوړه کارونه کوي که نه هغه د انسان مرګ ډېر عادي ښکارېږي، که خپلې هم وي که نه. یعنې زمونږ د ټولنې وضعیت دغسې دی چې څوک نه په چا رحم کوي، فساد کوي، یا مثال ظلم کوي. زه وایم دغه ډېر مهم شیان دا زموږ لومړیتوبونه دي من حیث د لیکوال چې د ټولنې ژبه بلل کېږي، نو د دې غندنه یا د دې وضعیت د اصلاح لپاره هم کار کول پکار دي. کورودان خبرې خو مو ډېرې وکړې. یو وخت هېواد صاحب په بهیر کې چې موږ تاسو خپل هلته په بهیر کې وو، نو هېواد صاحب ته به لیدونکو بهیروالو ګډونوالو د غونډې ملګرو به ورته ویل چې د شعرونو خزانه، نو هېواد صاحب به ډېر شعرونه په غونډه کې له یاده زده وو. هېواد صاحب اوس هم همغسې حافظه درته هته ده که نه؟ والا نه سړی چې زوړ شي بیا هغه حافظه خرابېږي. خبره دا ده که نه، ما چې خپله وایندویي کول ما بیا ډېره مطالعه ورته کوله که نه، یوه اونۍ بس تیاری به ورته کوو چې ځکه مال چې څوک راسره ستړي نه شي، زړه تنګې نه شي. تاسې د شعر غوښتنه وکړه، زه به یو څو بیتونه درته ووایم، هیله تکرار نه وي ځکه زه ما ډېر مخکې شاعري ادبزار کې به تکرار نه وي. وایي خلک مې زړه باندې پوهېږي چې غږېږم، خلک مې زړه باندې پوهېږي چې غږېږم نه، خلک مې زړه باندې پوهېږي چې غږېږم نه، لکه یو شور د سمندر غېږ کې ځایېږم نه. واه ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. او له تا نه پس به اشنا ډېر ښکلي په مخه راشي، له تا نه پس به اشنا ډېر ښکلي په مخه راشي، له تا نه پس زیاتي په هېڅ چا مینېږم نه. واه واه، له تا نه پس زیاتي په هېڅ چا مینېږم نه. او یو غزل به مو ووایم که فرصت وي چې خیر که اوسېږو د حسرت د سپېرو غرونو منځ کې، خیر که اوسېږو د حسرت د سپېرو غرونو منځ کې، الله به ژوند راکړي یو وخت د سرو ګلونو منځ کې. ډېرې کیسې وي چې بیخي ترې موږ نه یو خبر، ډېرې کیسې وي د څلورو دیوالونو منځ کې. ډېر خوندور، دغه بیت بیا وایه. ډېرې کیسې وي چې بیخي ترې موږ نه یو خبر، ډېرې کیسې وي د څلورو دیوالونو منځ کې. او د انسان هر قاتل په دې خبره ځان خلاصوي، د انسان هر قاتل په دې خبره ځان خلاصوي، وایي حلوا نه ویشل کېږي د جنګونو منځ کې. او دا خلک پوه کړئ چې انسان ته د قیمت نه ټاکي، دا خلک پوه کړئ چې انسان ته د قیمت نه ټاکي، یوسف دې نه ګرځوي نور د بازارونو منځ کې. او مقطع ده چې هېواد د مینې او حالاتو ژرند یې داسې دل کړ، هېواد د مینې او حالاتو ژرند یې داسې دل کړ، لکه پلاله چې ایره شي د ورونو منځ کې. ډېر خوندور، ډېر خوندور. هېواد صاحب څه پکار دي چې پښتو ژبه مو لا پسې پیاوړې شي او کار ورته وشي؟ ښه دا خو ډېر تخنیکي بحث دی، په یو برخه کې نه دی که نه، یعنې ډېر اړخونه لري چې سړی باید د ژبپوهنې مسایل یې دي که نه، د ګرامر او لهجې او نور مسایل دي چې هغه خپل ځای مهم دي. خو زه خپله چې فکر کوم لکه مخکې مې یادونه وکړه چې لیکل دې وشي، خو لیکل دې یعنې نه دې شعار وي ډېر چې موږ مثال ادب واخلو د سیاست غلام یې کو لکه په تېرو څو کالو کې چې وشوه، او نه دې هم داسې خور ور کار کېږي. یعنې موږ ډېر زیات چې دی ګډ کار ته ضرورت لرو چې دغه کار مثال په داسې ډول وشي چې یوه نتیجه هم وي. اوس ګورئ موږ ډېر ویشلی کار کوو، کتاب چاپ شي څوک یې نه لولي، څوک ترې خبر نه وي، کتاب وژباړل شي څوک ترې خبر نه وي.
مثال په نورو برخو کې هغه فردي انرژي چې کومه ده هغه هغومره ځای نه نیسي لکه څو کسان چې را یو ځای کېږي یو حرکت مخکې بیایي هغه هم د ژبې د ودې لپاره. اوس خو ډېر کارونه چې دي هر څوک د خپل میل و علاقې او خپل فکر په اساس مخکې دي. مثال څوک را پاڅېږي یوه نوې کلمه جوړوي، د دې لپاره موږ یوه اداره نه لرو، یو منبع یا مرجع نه لرو چې هغه د تایید کړي، ټول خلک کینی چې دغه شی صحیح ده دغه شی سم نه دی. نو زما خپل رایه دا ده چې اول باید سره کینو وغږېږو، په هغه صورت کې بیا سړی کولی شي یوه فیصله وکړي چې کوم کار مهم ده د ژبې لپاره، کوم باید اول وشي او کوم باید ډېر کم مهم ده یا کوم بیخي نه ده مهم چې هغه بیا سړی وروسته یې وکړي یا یې بیخي ونه کړي. کوربه هېواد صاحب، دا چې تاسې د هېواد مختلفو رسنیو سره مو د ویاند او خبریال ژورنالېست په توګه کار کړی دی، په رسنیو کې زموږ د ادبیاتو دغه روان حالت او روان فعالیتونه روان کارونه څنګه ارزوئ او څومره د ادب لپاره له دغه ادرس نه ادب ته کار کیږي؟ دا کومې خپرونې چې دي که نه یا کومې رسنۍ چې کومې ادبي خپرونې لري دا په خپل ځای غنیمت دي، خو متاسفانه ډېرو رسنیو په تېرو څو کلو کې چې دوی ادبي خپرونې درلودلې بیا هغه خپرونې ختمې کړې او دلیل یې هم دا و چې مثال لکه بازار یې نه درلوده، د بازار مسله یې هم وه، خو هر څه یعنی خپل مینوال لري. که تاسو په تلویزیون کې د اشپزۍ خپرونه کوئ هغه خپل مینوال لري، که تاسو د ادبیاتو اړوند خپرونه لري هغه خپل مینوال لري، د سیاست او د نورو مسایلو خپل. نو شته دي، زه فکر کوم ځینې خپرونې ډېرې ښې وي چې هغوی مثال ما چې څومره له خلکو اورېدلي لکه ځینې راډیوي خپرونې وي چې دوی ډېر څه له هغه زده کړي دي، یعنې هغه مرکې به یې اورېدې، هلته د شاعرانو لیکوالو او د ښو کتابو له نومونو سره اشنا شوي دي، هغه یې پیدا کړي لوستي دي. زه وایم که دا وي دا ډېرې ښې دي، خو یو څه که پکې وشي دا چې دغه بحث پکې یو څه ځانګړی وي او سرسري بحثونه ونه شي، یعنې هغه موږ د ادبیاتو کوم ژور بحثونه چې دي که هغه وشي پکې نو زما په نظر دا به ډېره ښه وي، دا به تر اوسني وضعیت هم چې دا کومې خپرونې رسنۍ خپروي تر دې بلا ګټورې وي. ډېره زیاته مننه هېواد صاحب، خبرې مو ډېرې خوښېږي خو همکاران تخنیکي همکاران وایي چې وخت کم دی. د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده، د نورو لیکوالانو د قلم خاوندان تر څنګ غواړو چې ستاسې یو پیغام هم له ځان سره پکې ولرو، پیغام مو لیدونکو سره هم شریک کړئ. مهرباني. مننه، خوشحاله اوسئ څراغ صاحب. زه به دا لنډه خبره ویلې کوي بیا به لیدونکو سره شریک کړو. بیخي سمه ده. کوربه مهرباني هېواد صاحب، دا مو چې څه لیکل لیدونکو ته یې ووایه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه خو ډېره لویه خبره نه لرم، زما خبره همدغه ده او ما مخکې مې چې هر انسان د دې وړ ده چې مینه وکړي او مینه ورسره وشي، او موږ په اوس وخت کې ضرورت هم دې ته لرو چې دا کرکې نفرتونه عقدې دې ختمې وي او د دې په ځای چې په دې فکر وکړو چې بل څنګه راوپرځوو، د بل خونه څنګه ړنګه کړو، په دې فکر وکړو چې خپله څنګه مخکې لاړ شو، او هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوو هغه د ځان په لوړولو مصرف کړو. او اخر کې مې هم لیکلي دي چې د څراغ ادبزار دې تل آباد وي. مننه، خوشحاله اوسئ. کوربه چې خپرونې ته راغلې او موږ سره د ګډون وکړ. کوربه مننه. قدرمنو لیدونکو، له تاسو نه مزښته زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله موږ وزغملو او مڅارلو. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم، په پاک او بخونکي خدای مې سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.